سلامونه، وخت په خیر. د انسان اناتومي په ټوله کې ډېر ارزښت لري. که چېرته تاسو غواړئ ډاکټران شئ، دا ډېره زیاته مهمه ده چې د انسان په اناتومي یا د انسان په جوړښت باندې پوه شئ. ځکه که چېرته تاسو د انسان په جوړښت باندې پوه نه اوسئ، نه پوهیږئ چې کوم غړي ته کومه دوا پکار ده، او که چېرته مو وټاکله چې جراح اوسئ، نو بیا به مریض درته پروت وي، یو څوک به وایي چې معدې کې ستونزه ده او ته به پوهیږې نه چې کوم ځای شک کړم، کوم ځای کې دخالت وکړم، څنګه معدې ته ورسېږم، د معدې شکل څنګه دی. نو په ټوله کې دا ډېره زیاته مهمه ده چې کله تاسو غواړئ طبابت ته راشئ، اناتومي زده کړئ. او موږ هم د انسان د اناتومي د زده کړې دپاره نن غواړو په هضمي سیستم باندې بحث وکړو او پیل د هضمي سیستم نه وکړو. په دې خو پوهیږئ چې هضمي سیستم یو ډېر جالبه جوړښت دی. شروع کیږي د خولې نه، کوم ته چې په انګریزي ژبه کې اورال کاویټي وایي. غاښونه دي پکې، ژبه ده پکې، د خولې سر دی پکې، ځینې غدې دي پکې چې لیړې تولیدوي. د هغې نه وروسته بیا مرۍ ده، د مرۍ نه وروسته معده ده، د معدې نه وروسته کوچنۍ اما دي یا کوچنۍ کولمې دي، بیا غټې کولمې دي، بیا ماقد دی، او همداسې هضمي سیستم هم خلاصیږي. د هضمي سیستم اساسي وظیفه دا ده چې موږ ډوډۍ وخورو، دا ډوډۍ وړه وړه کړي، میده کړي، وروسته د هغې نه یې جذب کړي، په انرژۍ بدله کړي، او دا انرژي د وینې د لارې ټول وجود ته لاړه شي. راځئ په پیل کې د اورال کاویټي یا هم د خولې نه شروع وکړو او د دې اناتومي یا جوړښت زه غواړم تاسو ته بیان کړم. دلته تاسو وینئ چې موږ د مخ نیمه پرې شوې حصه لرو، او زموږ داستان البته له دې ځایه پیل کیږي، هغه ساحه چې د اورال کاویټي په نوم یادیږي. دلته غټه ساحه ژبه ده چې د اورال کاویټي ستره حصه یې نیولې ده. دلته بیا غاښونه او نورې برخې هم شته ده. پورته موږ د خولې چت لرو چې ورته پالیټ ویل کیږي. دوه برخې لري، سخت پلیټ او نرم پلیټ. له تخنیکي اړخه همدا برخه پزه له اورال کاویټي نه بیلوي. کله چې ډوډۍ وخورئ نو خوله یې ښکته لور ته ټیله کوي. دا نرم پلیټ یې بیا هدایت کوي ښکته لور ته، کومې ساحې ته چې فرنکس ویل کیږي. دا یوازې یوه حصه د فرنکس ده، په داسې حال کې چې 3 حصې لري. پورتنۍ حصې ته یې نیزوفرنکس ویل کیږي، او دا حصه بیا د نزل کاویټي سره په اړیکه کې ده. وروسته بیا اورل فرنکس لرو، او دا ساحه بیا اورل کاویټي سره په اړیکه کې ده، او ښکته دلته بیا دې ساحې ته لارینګو فرنکس ویل کیږي چې دا حصه یې مهمه ده خو برخه یې نه ده. اوس موږ په دې باندې پوه شو چې په اورال کاویټي کې ژبه ده، غاښونه دي، پورته پلیټ دی چې نرم پلیټ او سخت پلیټ لري، بیا ښکته چې د فرنکس یا حنجره ده چې په 3 برخو باندې ویشل شوې. په دې پوه شو چې د اورال کاویټي سره چې کومه پورته حصه موږ همسایه لرو، هغه نازوفرنکس دی چې معمولا د پزې مربوط دی، خو ښکته چې کله ځو د اورال کاویټي بیا نو مرۍ راځي، او د مرۍ نه دې طرف ته بیا موږ تنفسي سیستم لرو چې په هغې کې موږ اپیګولاټیس لرو، هغه کومه غده چې ما تاسو ته وښودله چې ومې خوروله، او دا ډېر اساسي او مهم رول لري. نو په ټوله کې هضمي سیستم د اورال کاویټي نه شروع کیږي، او اورال کاویټي کې خوله، غاښونه، ژبه، د ژبې پورته چې دی چت، ځینې غدې چې لاړې تولیدوي، او ښکته چې دی بیا حنجره ده چې په 3 برخو باندې ویشي، او دا 3 برخې ډېرې مهم رول لري د هضمي سیستم په جوړښت کې، او یا هم په ټوله کې د هضمي سیستم په کار کولو کې. اما مهمه او اساسي خبره چې ده چې لارنګس چې کوم مونږ په اړه خبرې وکړې چې په دې کې اپیګولاټیس دی، دا په اصل کې د تنفسي سیستم یوه برخه ده. ولې هضمي سیستم کې د څه دپاره راخلو؟ چون ارزښت یې ډېر دی، او دا چې ارزښت یې ولې ډېر دی فکر کوم مهمه ده چې تاسو ته یې وښایم. راځئ چې د اپیګولاټي په ارزښت باندې ځان پوه کړو. موږ د لرنګ ساحه لرو، دا اپیګولاټیس پکې ده. تاسو یې شکل ته په کتو باید ووایئ چې اپیګولاټیس مهمه دنده لري. که یې چیرته تاسو پورته بوځئ، وینئ چې لاندې یوه لاره ده د تنفسي سیستم په لورې. نو کله چې تاسو ساه اخلئ، هوا راځي په همدې لار. اپیګولاټیس پورته کیږي او هوا دننه لرنګس ته ورځي،
او بیا دې ساختمان ته چې ترکیا ورته وایي دننه کیږي. خو که تاسو خوراک کوئ نو دا ښکته کیږي او د هوا لاره تړي او اجازه ورکوي خوراک او اوبو ته چې دې ټیوب یا نل ته دننه شي چې ورته ایزوفاګس یا مرۍ ویل کیږي. مرۍ ستاسو د هضمي سیستم یوه برخه ده، خو ترکیا او لرنګس مو بیا د تنفسي سیستم برخه ده. نو د اپیګولاټیس یوازینۍ دنده دا ده چې اوبه او خوراک هوایي سیستم ته پرېنږدي. کله چې مایع په اپیګولاټیس لګیږي نو یاده برخه ښکته کوي، خو ټول کمال دې کې نه دی. یو هډوکی دلته وینئ. دا هډوکی له ځان سره وصل شوي عضلات لري چې په خبرو کولو او ډوډۍ تیرولو کې رول لري. یعنی دا هډوکی په اپیګولاټیس اغیزه لري چې د خوراک په وخت کې یې ښکته کړي. اوس په یو شي باندې تاسو باید پوه شئ، اپیګولاټیس په خپل ذات کې د هضمي سیستم تر ټولو مهمه برخه ده، ځکه په یو وخت کې تاسو نشئ کوئ چې هم خوراک وکئ او هم ساه واخلئ. کله چې تاسو خوراک کوئ یا اوبه څښئ په هغې وخت کې تاسو ساه نشئ اخیستی، اما کله چې تاسو ساه اخلئ په هغې وخت کې خوراک نشئ کوئ. په کوم وخت کې چې تاسو خوراک کوئ دا خوراک ښکته ځي مرۍ په لورې. که چیرته په دې وخت کې اپیګولاټیس د ساه اخیستلو ساحه بنده نه کړي، دروازه یې بنده نه کړي، نو دا خوراک سږو ته تللی شي او که سږو ته لاړه بیا نو خبره خرابه ده. اوس راځئ په دې پوه شو چې ښه مثلا موږ لګیا یو خوراک کوو او په دې حالت کې زموږ اپیګولاټیس نه بندیږي او زموږ دغه خوراک چې کوم دی، کومه ډوډۍ چې ده په غلطه لاره ځي، نو څه کیږي؟ خوراک غلط لاړه. پورته مو مغزه خبریږي. سپینل کورډ له لارې پیام برینسټیم یعنی دې ساحې ته ځي او برینسټیم بیرته پیام لیږدوي تنفسي عضلاتو ته او دا عضلات هوا په شدت سره بیرته بهر اخراجوي. نو له دې وروسته د پوره امید سره ستاسو خواړه بیرته له تنفسي سیستم بهر کیږي او د خولې له لارې یې بهر کوئ. دا لرنګس دی، د غږ صندوق، ورته د تایراید کارتلیج هم وایي. دا غده چې دلته وینئ د تایراید غده نومیږي او ورپسې بیا ترکیا ده. اوس ترکیا په اصل کې د مغز له امر وروسته داسې کیږي. دلته مواد بیرته خارجیږي. مثلا ښه نو دا اوس مهمه مسله شوه. خواړه وخت نا وخت یو انسان ټوخیږي، یو انسان ورخطایي، یو مشکل پیدا کیږي. زموږ خواړه ځي تنفسي سیستم ته، کوم چې ما اوس ځینې شیان د تنفسي سیستم تاسو ته تشریح کړه. دلته تنفسي سیستم ته چې کله خواړه لاړه، تنفسي سیستم کې خواړه څه کوي؟ خواړه خو باید لاړ شي معدې ته، خواړه خو باید لاړ شي هضمي سیستم ته. په غلطۍ سره راغلي. ولې؟ چون اپیګولاټي په دې وخت کې خلاص و. دفتن مغزه عکس العمل ښایي او امر کوي چې دا خواړه باید د سږو نه راوویستل شي، د شش نه راوویستل شي یا د ترکیا نه راوویستل شي، اوس چې هر ځای کې دي. او که چیرته دا راونه ویستل شي کیدای شي په سږو کې التهابي شي، که التهابي شي کیدای شي سږي اوبه پیدا کړي، او که سږو اوبه پیدا کړي نو تاسو ته د سږو ستونزه پیدا ده. ځکه خو تاسو دفتن عکس العمل ښایي ټوخیږئ تر څو دا خواړه راوځي تویې کوي. ځینې خلک یې تیروي مردار خواړه، اما په هر حال خواړه بیرته راوځي. نو د اپیګولاټي ارزښت ما غوښتل دلته تاسو ته وښایم چې د اورال کاویټي نه وروسته کله چې موږ ډوډۍ خورو، په غاښونو یې ژوو، هغې نه وروسته ژبه دا ټیله کوي ښکته لور ته. اپیګولاټي چې څنګه پوه شو چې خواړه راغله، خپله دروازه بندوي په تنفسي سیستم باندې او خواړو ته وایي چې لاړ شه د مرۍ په لور. او مرۍ پوهېږئ چې یو پیپ دی فقط د اورال کاویټي او د معدې ترمنځ، او دا دومره کومک کوي چې دا خواړه د اورال کاویټي نه راواخیستل شي یا د خولې نه راواخیستل شي، لاړ شي معدې ته. نو اوس ډیره مهمه مسله ده چې موږ د معدې د اناتومۍ په اړه پوه شو، په دې هم بحث وکړو چې خپله معده د خوړو سره څه کوي. کله چې خواړه معدې ته ورسېده، معده 3 برخې لري او په دې 3 برخو کې مختلف وظایف ترسره کیږي، اما اساسي دنده د معدې څه ده چې دا خواړه شړپوي، خوروي او په عین حالت کې ټوټه کوي، په عین حالت کې میده کوي او بدلوي په یو ځانګړو موادو باندې، او دا ځانګړي مواد بیا ځي کوچنیو کولمو ته. ولې دا کارونه څنګه کوي او په کوم شکل معده کولی شي چې دا کارونه ترسره کړي، په ګډه یې ګورو. اجازه راکړئ له وسایلو استفاده وکړم تر څو ووینئ چې څنګه معده په 3 برخو باندې ویشل شوې. لومړۍ برخې ته د معدې فنډس وایي. منځ کې اوږده ساحه بیا د معدې د جسم یا باډي په نوم یادیږي.
او وروستۍ برخې ته پایلورس ویل کیږي او دلته بیا پایلورس سپینکټر دی. تاسو دلته معده لیدلی شئ. دا پښتورګي دي چې زه پرې لاس وهم او دلته د معدې ساحه ده چې دوام لري. دلته بیا تاسو د مرۍ پای وینئ. دلته د معدې پرې شوې ساحه درښایم چې د معدې له 3 حصو یوه ده. دا په سایز کې اوږده ده ځکه فنډس ده. له دې ځایه مرۍ معدې سره وصل کیږي. که یې دننه ووینئ دې ګونځو ته ګاسټریک روګیس ویل کیږي. دا د معدې پیل دی، بیا منځ او بالاخره د معدې پای لرو. د معدې خواړه په دې شکل ځي ښکته او دلته موږ دروازه لرو. نو کله چې خواړه ښکته ټیله کیږي له هغې ځایه بیرته پورته ټیله کیږي او مخ او شاته خواړه همداسې حرکت کوي. خو کوم خواړه چې کوچني دي بیا تیریږي. کوچنی آما یا کوچنی کلمو ته ځي. راځئ معده له اوبو ډکه کړو چې څه کیږي. تاسو وینئ له مرۍ نه زه اوبه معدې ته ورکوم او دروازه مې ورته په مصنوي شکل بنده کړي. اوس نو معده له اوبو نه لږ لږ ډکیږي. زه غواړم نورې اوبه هم ور اضافه کړم. دلته نو معده کاملا ډکه شوه. لږ نورې اوبه هم ورکوم. داسې نه چې معده رانه وچوي. ورته وګورئ، دا نو اوس کاملا ډکه معده ده. مونږ یو څه باندې پوه شو چې معده 3 برخې لري او 2 دروازې لري. کله چې د مرۍ نه خواړه راځي دا دروازه خلاصیږي او په کوم شکل یا په مجرد د دې چې خدای ناخواسته دا پورته دروازه چې کوم د مرۍ او د معدې ترمنځ د خرابه شوه نو بیا ستاسو خولې ته چې د ترشي اوبه راځي او دا تر ټولو بد احساس لري. او بل پوه شو چې ښکته دروازه ده کوم چې د معدې او د کوچنیو کلمو ترمنځ یوه دروازه ده او دا دروازه یوازې اجازه ورکوي هغه موادو ته چې کاملا آماده یي د کوچنیو کلمو د جذب دپاره. که چېرته آماده نه یي، که چېرته غټ یي، که چېرته میده شوي نه یي، اجازه نه ورکوي. نو دا مواد تر هغې پورې د معدې په منځ کې شړپېږي، خورېږي، زیو راځي، پکې د معدې اسید ور اضافه کیږي. اسید په خپل ذات کې دا خواړه له منځه وړي، ټوټه کوي، پارچه کوي تر څو په هغه موادو باندې بدل شي چې هغه کوچنۍ کلمې جذب کړی شي. او یوه بله مهمه خبره پکې دا ده چې د معدې شکل که چېرته تاسو ورته وګورئ داسې چین خوردګي شکل لري او دا چین خوردګي شکل د دې موادو په آماده کولو کې فوق العاده رول او ارزښت لري. مخکې مې د دروازو په اړه خبرې وکړې چې 2 دروازې لرو. یو پورتنۍ دروازه ده د معدې او د مرۍ ترمنځ او یو ښکتنۍ دروازه ده د معدې او د کوچنیو کلمو ترمنځ. ما ویلې که چېرته د معدې پورتنۍ دروازه خرابه شوه یا مشکل پیدا کړي نو مونږ ته یو تکلیف پیدا کیږي چې ترشي اوبه مو خولې ته راځي او په اصل کې دا یو ډېر ستر تکلیف دی چې په افغانستان کې ډېری خلک لري او دې ته اسید ریفلکس وایي. راځئ تاسو ته یې وښایم چې په کوم شکل باندې دا تکلیف پیدا کیدی شي. د معدې یوه پرې شوې حصه راسره ده. که یې دننه وګورئ نو په رښتیا هم چې جالبه شکلونه دي. دا ګونځې چې وینئ ورته ګاسټریک روډي وایي، یعنې د معدې د دیوال ګونځې. او همدې برخې معدې ته اجازه ورکړې چې لویه شي او ورسره په ازمښت کې پوره ونډه واخلي. اوس د معدې دننه حجرې دي. خاص یې میوکوسل حجرې نومیږي. دا حجرې د میوکوس په تولید سره له معدې نه ساتنه کوي او اسید له میوکوس نشي تیریدلی. ورسره پرایټل حجرې هم پکې شته دی. په سترګو نه لیدل کیږي خو هایدروکلوریک اسید تولیدوي چې موږ ورته د معدې اسید هم وایو. دا اسید د معدې دننه مواد د خورېدو او ماتېدو په وخت کې وراسته کوي او هضمېدونکي مواد د همدې په مرسته په ځانګړو موادو د جذب لپاره تولیدیږي. تاسو دلته معده وینئ چې پیل یې د مرۍ له پای نه شوی او پای یې بیا د کوچنیو کلمو سره وصل دی. اوس فکر وکئ پکې مواد پراته دي. نو دا مواد وروسته آهسته ورځي کوچنیو کلمو ته. دلته د معدې پایلوریس کې یوه دروازه ده د پایلوریک سپینکټر په نوم او همدا دروازه پریکړه کوي چې څه باید کوچنیو کلمو ته لاړ شي او څه باید کوچنیو کلمو ته لاړ نشي. که بیرته راشو تاسو د مرۍ وروستۍ برخه وینئ چې معدې سره وصل ده او دلته هم یوه دروازه ده چې خلاصیږي او بندیږي. ورته د مرۍ ښکتنی سپینکټر ویل کیږي او د اسیدو په وخت کې همدا سیمه ستونزه لري. او دقیقا دا سیمه چې کله خرابه شي د معدې اسید راځي پورته مرۍ ته او متاسفانه دا اسید دومره وحشتناک هم دی چې ځینې وختونه کولی شي مرۍ وشړئ.
نو هغه خلک چې له حده ډېره خپله معده پړسوي، له حده ډېر خوراک کوي، دو په خپل ذات کې د خپلې معدې او د مرۍ ترمنځ په دروازې فشار راوړي تر څو خرابه شي، او کله چې دا خرابه شوه بیا په ژوند کې آرامه نشي اوسېدی. نو اوس چې پوه شو چې اول موږ اورال کاویټي لرو یا هم د خولې برخه لرو، هغې نه وروسته چې دی حنجره ده، حنجرې نه وروسته مرۍ ده، مرۍ نه وروسته معده ده، د معدې نه وروسته کوچنۍ کلمې دي، او په کوچنیو کلمو کې هم جالبه شیان شته دی چې زه غواړم په تاسو باندې وګورم، او د هغې نه وروسته بیا غواړم د غټو کلمو اړوند بحث وکړم، ځکه هغه هم په خپل ذات کې ډېرې مهمې دي. تاسو د مرۍ وروستۍ برخه دلته وینئ. له هغې وروسته بیا معده پیلیږي، او د معدې پای کې بیا تاسو وینئ بل ساختمان چې ورته کوچنۍ کلمې وایو، او کوچنۍ کلمې ښې لویې دي چې تاسو یې دلته لیدای شئ، او د کوچنیو کلمو وروستۍ برخې نه وروسته غټې کلمې پیل کیږي. تاسو یې بدلون په دې ساحو کې لیدلی شئ. د غټو کلمو لومړۍ برخې ته ډوواډونم نوم ورکول شوی، او تقریبا 10 انچه اوږدوالی لري. له دې ځایه تر دې ځایه هضمښت ترسره کیږي. دا یم پوره شکل دی. ته صبر چې یو ځل یې وګورو څومره اوږدې دي. تار مې رانه خلاص نشي، اوس به بل تار راته څوک راوړي. اما کوچنۍ کلمې ښې ډېرې اوږدې دي. دا یې د پای حصه ده. راځئ د یو بل نفره متر کوچې سره توپیر ونه لري. دا کلمه له چا کمه نه ده. په اوږدوالي باندې ولې وغږېدم؟ چون مهمه ده. یو شي باندې باید پوه شئ، کوم جذب چې کیږي، یعنی کوم مواد چې د معدې نه را بهر شوه، دا په انرژي بدلیږي، او دا انرژي په اصل کې لامل کیږي چې موږ انسانان وخوریږو، د یو ځای نه بل ځای ته لاړ شو، خوځښ وکړو، یا په ټوله کې ژوندي پاتې شو، او دا په 10 لومړنیو انچو کې ترسره کیږي. د هغې نه وروسته دغه کوم اوږدوالی چې دی، او په دې کې چې د موادو کوم حرکت دی، د دې لپاره دی چې کیدای شي دغه مواد په خپل حالت کې ځینې نور مواد ولري چې هغه هم درد بخور اوسي، او کیدای شي دا مواد په یو وخت کې آماده نشي دې ته چې د وجود نه بهر شي. نو دوی مجبور دي چې خپل ټول سفر وکړي تر څو کولوله شي، آماده شي، جذب شي، وچ شي، او تر ماقده پورې بالاخره ټول هغه خاصیت حفظ کړي چې د وتلو وړ اوسي. نو دا پکې ډیره زیاته مهمه خبره ده. ولې په ټوله کې د غټو کلمو هغه مهمه اناتومي چې کوم په کار و تاسو یې وګورئ، هغه مو ولیدله. د دې نه وروسته بیا لویې کلمې دي. که چیرته کوچنۍ کلمې لرې کو، نو دلته تاسو غټې کلمې لیدلی شئ چې لومړۍ حصه یې د سیکوم په نوم یادیږي، او له هغې وروسته د اسنډینګ کولن سیمه پیلیږي، ورپسې ټرانسفرس کولن پیلیږي. زه به دا کوچنۍ کلمې لرې کم، نو بیا یې په دوام که چیرې تاسو ووینئ، زما د لاس لاندې دلته د غټو کلمو پر دوام بله حصه یې د ډیسنډینګ کولن پیل شوې ده، او ورپسې تقریبا وروستۍ برخه چې ورته د سیګمیټ کولم وایي، او بالاخره رکټوم او معقد. اوس موږ په دې کاملا پوه شو چې هضمي سیستم د دې لپاره دی چې موږ خواړه وخورو، دا خواړه پکې میده شي، آماده شي د جذب دپاره، وروسته د هغې نه جذب شي، زموږ وینې ته لاړ شي، او په وینه کې د یوې انرژۍ په شکل کار وکړي تر څو موږ ژوندي پاتې شو. اضافي مواد چې کوم دي هغه هم بیرته لاړ شي او د انسان د وجود نه خارج شي. دا ټول کارونه هضمي سیستم کوي چې پکې اورال کاویټي، د هغې نه وروسته حنجره، د حنجرې نه وروسته مرۍ، د مرۍ نه وروسته معده، د معدې نه وروسته کوچنۍ کلمې، او د کوچنۍ کلمې نه وروسته غټې کلمې، د غټو کلمو نه وروسته معقد دی. دا په ټوله کې د هضمي سیستم اساسي اناتومي ده چې موږ باید ورباندې پوه شو. ولې د کوچنیو کلمو او د غټو کلمو د وظایفو د په یاد ساتلو دپاره په کار ده چې زه تاسو ته د یو شي په اړه خبرې وکړم، کوم چې په عامه اصطلاح کې موږ ورته اپنډکس وایو. که د چا په نوم باندې درشي، اپنډسایټس دی، کوم چې طبي اصطلاح دی، یا موږ ورته وایو اپنډکس دی. اپنډکس ولې رامنځته کیږي؟ څنګه رامنځته کیږي؟ کیسه یې څه ده؟ راځئ لنډ په دې ځان پوه کړو. که چیرې دلته وګورئ، موږ ابتدایي پوستکی د ګېډې له ټولو ساحو نه لرې کړی دی. دلته نوم دی، ښکته یې دلته لګنې خاصري هډوکی دی. دا چپ لور
او دام خیلور. اپنډکس خیلور ښکته یي. که چیرې د ګېټې دا ضخیم عضلات مکمل لرې کو نو تاسو دا شکل وینئ چې ورته اومنټوم ویل کیږي. دا هم جالبه ساختمان دی. که یې لرې کو نو تاسو به کوچنیو کلمو ته ورسیږئ او لیدلی شئ او دوی زیړو وازدو سره وصل دي چې میزنټري یادیږي او اپنډکس دې لور ته دلته پروت دی. سیکوم لرې کوم. دلته اپنډکس رامنځته کیږي چې تاسو یې وینئ. دا کوچنی نری شکل همدا اپنډکس دی. 2 تر 3 انچه لوی دی او که چیرته میکروبي شي نو ستونزه پیښوي. بیا د ګېډې جسمي دیوال لرې کوو. دلته چې تاسو کوم انساج وینئ ورته پارایټل پیریټونیوم وایي. دا هغه انساج دی چې کوچنۍ کلمې او نورې برخې یې ساتلي دي او دیوال سره وصل دي. زه غواړم دا واړوم او راواړوم تر څو تاسو د اپنډکس ساحه تل په یاد وشئ ساتلی. ښه نو اپنډکس هغه وخت رامنځته کیږي کله چې د حده ډیر فشار په غټو کلمو راشي او د غټو کلمو په وروستۍ حصه کې چې کومه کوچنۍ ساحه ده، کوم په یاد اوسي یو رقم اوږدې پوکاڼۍ دي چې په هغې کې هغه کوچنۍ ساحه همیشه نه پرېږدي چې پوره هوا ورته ورسیږي. په همدې شکل اپنډکس هم دی. کله چې د انسان کلمې له حده ډېرې زیاتې ډکې شي او د حده ډېر فشار راوستل شي په دې چې د غټو کلمو نه غایطه مواد لاړ شي د اپنډکس ساحې ته، نو ستاسو اپنډسایټس یا اپنډکس پیدا کیدای شي. او د دې دپاره بیا موږ مجبور یو چې د وجود نه اپنډکس د عملیاتو په اساس لرې کړو او دغه ستونزه حل کړو. نو په ټوله کې باید تاسو د هضمي سیستم له اناتومۍ سره اوس آشنا اوسئ. حد اقل د هغه ډاکټرانو په توګه چې غواړئ هضمي سیستم کې جراح اوسئ، یا حد اقل د هغه ډاکټرانو په توګه چې غواړئ د هضمي سیستم د داخلي ډاکټر اوسئ، باید پوه شئ چې اپنډسایټس چیرته پروت دی، باید پوه شئ چې غټې کلمې چیرته پرتې دي، باید پوه شئ چې د کوچنیو کلمو موقعیت چیرته دی، کومې 10 انچه په ابتدا کې مهمې دي. همچنان د معدې په 3 برخو باندې پوه شوئ، د دې ترڅنګ د مرۍ په ارزښت پوه شوئ، اورال کویټي مو درته معلوم که او تشریح مو کو، ژبه مو درته وښودله، سافت پلیټ او هارډ پلیټ مو درته وښوده. اوس د دې ټولو معلوماتو نه په استفادې تاسو کولی شئ په هضمي سیستم کې د امراضو په اړه څېړنه وکئ. تاسو کولی شئ هضمي سیستم کې د پتالوژۍ اړوند بحث او څېړنه وکئ. اما باید په دې پوه شئ که خلاصه ووایم چې هضمي سیستم کې لومړی اورال کویټي ده، هغې نه وروسته مرۍ ده یا حنجره ده، حنجرې نه وروسته مرۍ ده، د مرۍ نه وروسته معده ده، د معدې نه وروسته کوچنۍ کلمې دي، د کوچنیو کلمو نه وروسته غټې کلمې دي، د غټو کلمو نه په پای کې اپنډسایټس دی او د هغې نه وروسته موقت دی چې پکې مواد خارجېږي. د هضمي سیستم دنده دا ده چې وجود ته د ضرورت وړ مواد جذب کړي، په انرژۍ بدل کړي تر څو انسان ژوندی پاتې شي او د وجود نه اضافي مواد راواخلي، زمینه ورته مساعده کړي تر څو له منځه لاړ شي او بهر شي. د دې سره د هضمي سیستم اناتومي پای ته رسیږي.